معاصر الحاد لومړنی ملحد څوک و؟ نوی الحاد یعنی ایتیزم چې د 21مې پېړۍ په پیل کې د یوه غورځنګ په توګه پېژندل شوی، ریچارډ ډاوکنز د دې لارې یو له مخکښو څېرو څخه دی. د هغه کتاب د خدای خیال یا د ګاډ ډیلوژن په نوم چې په 2006 کال کې خپور شو، د معاصر الحاد په پراختیا کې لویه ونډه درلوده. همدارنګه سم هیرس، کریسټوفر هیچنز او ډینل ډینټ د دې غورځنګ له نورو مهمو څېرو څخه ګڼل کېږي. دغو کسانو د علمي او فلسفي دلایلو په مرسته دین او دودیز باورونه په کلکه نقد کړي دي. مباركة إلى يوم النشور